بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو اوریدونکو، نن زمون د سنگر ادبي ټولنې مشتنی غونډه ده، مشتنی اجلاس دی. د کرونا لوجنه زمون د اجلاس د تعطل شکار شوی او سو میشت د اجلاس نو شوی، نو د سو میشتو د چټۍ نه پس نن د جمعې مبارک ورځ ده او زمونږ په همدې ورځ باندې د جمعې د مانځه نه پس دا اجلاس کیږي چې کله میاشتنۍ غونډه د هغه معمول مطابق نن د کرونا د دغه مرض دغه د اوبا د کمیدو نه پس موږ ړومبی اجلاس دی چې کیږي د سنگر ادبي ټولنې. د روایاتو مطابق منګه د کلام پاک نه د هر محفل آغاز کو، که هغه دینی غونډې زمونږ که مذهبي غونډې یا که زمونږ اولسي غونډې او که هر قسمه غونډې په هغې کې موږ د کلام پاک تلاوت کوو، د هغې نه باقاعده آغاز د غونډې کیږي. نو زه خواست کوم عابد فخر افغان صاحب ته چې زمونږ د دې غونډې آغاز د کلام پاک د تلاوت نه وکړي. عابد فخر افغان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. ګرانو کتونکو، زمون د دې نن غونډې د سنگر ادبي ټولنې د دې مجلس صدارت به زمونږه سینیر شاعر زمون د دې غونډې سرپرستي اعلی صوفي شاعر فلسفي شاعر نذیر احمد تراب صاحب کوي، او د میلمه په حیثیت به ان شاء الله العزیز نن موږ سره په دې مجلس کې چې زمون د بل ډیوي د دې ټیم روح روا هم دی، د چا دغه چینل چې زمونږ د ضلع عموما ورک شاعران راپورته کړل، سکرین ته راوستل او راښکاره کړل، ډاکټر عربستان مومن صاحب هغه به موږ سره نن په دې مجلس کې د مهمان د مشر میلمه په حیثیت باندې ګډون کوي. په نور شاعرانو کې د موږ سره عابد فخر افغان، نذیر احمد تراب، عربستان مومن، محمد شاداب، یاسر علي صالح، دا کسان په دې نن غونډه کې موجود دي. زه امید لرم چې ان شاء الله دا ټول ملګري به کلامونه شریکوي، خو بهرحال دې کې ځینې ملګري داسې دي چې هغوی معذرت غوښتی دی. موږ به کوشش کوو چې هغوی موږ سره دوه شعره درې شعره شریک کړي، خو چې موږ سره په دې نننۍ غونډه کې خامخا هغه چې څنګه ګډون کړی دی هغه رنګ د هغوی په سکرین باندې راشي او د هغوی شعرونه هم خلکو اوري. د روایاتو د تر مخه چې زه راشم او بل شاعر له بل نه ورکم، زه به اول خپل کلام وړاندې کړم، زه به دغې نه ځان فارغه کړم. داسې مطلب ده چې ته که وایې څوک ده او د چا په مرۍ غلې ده، ته که وایې څوک ده او د چا په مرۍ غلې ده، دغه خاموشي ده د غوغا په مرۍ غلې ده. ته که وایې څوک ده او د چا په مرۍ غلې ده، دغه خاموشي ده د غوغا په مرۍ غلې ده. او چا نه دغه هر څه یې په خپله په ځان کړي دي، چا نه دغه هر څه یې په خپله په ځان کړي دي. ګوره نن جړا که د خندا په مرۍ غلې ده، او چا نه دغه هر څه یې په خپله په ځان کړي دي. ګوره نن جړا که د خندا په مرۍ غلې ده. او خدایګو که سکون تی به په سمه سا اخیستی وي، خدایګو که سکون تی به په سمه سا اخیستی وي. ښه ده چې بلا ده د بلا په مرۍ غلې ده. او شعر دې کې چې تبر سره مرسته د چا نه د دغه ونې ده، تبر سره مرسته د چا نه د دغه ونې ده. سترګه د سبا که د بیګا په مرۍ غلې ده. او ښه ده چې اونه قدرېږي سپکه شي او ورکه شي. عربستان صاحب ښه ده چې اونه قدرېږي، ښه ده چې اونه قدرېږي سپکه شي او ورکه شي. دا د چا وینا چې د ملا په مرۍ غلې ده. ښه ده چې اونه قدرېږي سپکه شي او ورکه شي. دا د چا وینا چې د ملا په مرۍ غلې ده. او مرګ ته فخر افغان صاحب مرګ ته چې انجام وایو په بله یې آغاز ګڼو.
مرګ ته چې انجام ویو په بله یې آغاز ګڼو دغه یې وسا د بلې سا په مرۍ غلې ده او مقته ده چې مونږ ته که په ګوتو ترې طالبه نعم راغللو مونږ ته که په ګوتو ترې طالبه نعم راغللو دا په دې چې لا ده او د لا په مرۍ غلې ده دغه د شعرونو خپلو شعرونو نه پس زه خواست کومه عابد فخری افغان صاحب ته چې موږ خپل کلام شریک کړي. عابد فخری افغان صاحب چې زموږ د سنگر ادبي ټولنې یو اهم غړی دی. یو مات ګوډ کلام دی نو دا بارس مطلب دا وایي جمال یې دومره و چې ځلېدلې لکه هورې جمال یې دومره و چې ځلېدلې لکه هورې پټ عشق پښتنې په زړه داغلې لکه هورې او عزت د هغه پیغلو مجبوریو بازاري کړه عزت د هغه پیغلو مجبوریو بازاري کړه چې پټې څو پردو کې اوسېدلې لکه هورې او زه هم چې په ځوانۍ وم لکه ګل معطر زه هم چې په ځوانۍ وم لکه ګل معطر وم راتلې به مې خوشبو له څو بلبلې لکه هورې مننه وایي زه هم چې په ځوانۍ وم لکه ګل معطر وم راتلې به مې خوشبو له څو بلبلې لکه هورې او یو شوخ غونتې بیت دی بخښنه غواړم وایي سنت دي ځکه هر مانځه نه وروسته مې دعا وي سنت دي ځکه هر مانځه نه وروسته مې دعا وي ته راکړې ترې څلور ښې نازولې لکه هورې مننه وایي ښایست د ټول جهان ورته حیران ګوته په خولو ښایست د ټول جهان ورته حیران ګوته په خولو نن بر ګودر کې پیغلې خندېدلې لکه هورې او شهید د محبت هم خود د نازی په حالت کې شهید د محبت هم خود د نازی په حالت کې چاپیر به راته ښکلې ودرېدلې لکه هورې او مکتب کرز د وایي دا خوب و که رښتیا دغسې وه فخر افغانه دا خوب و که رښتیا دغسې وه فخر افغانه خناسو ته دې چم کې ودېدلې لکه هورې ډېره مننه ډېر ښه د عابد فخری افغان صاحب د ښایسته کلام نه پس یو څو شعر دي چې وس نه وس مقنه ده د بل بشي وس نه وس مقنه ده د بل بشي لاله دغه غر کې داسې پټ ښیي وس نه وس مقنه ده د بل بشي لاله دغه غر کې داسې پټ ښیي او دغه د شفقت دنیا دې ډیره ده دغه د شفقت دنیا دې ډیره ده ته دغه وزر کې داسې پټ ښیي دغه د شفقت دنیا دې ډیره ده ته دغه وزر کې داسې پټ ښیي او د سوکړه او سترګې وروي نشم د سوکړه او سترګې وروي نشم قوسه د غنمر کې داسې پټ ښیي د سوکړه او سترګې وروي نشم قوسه د غنمر کې داسې پټ ښیي. په دې شعرونو باندې جناب ډاکټر عربستان مومن صاحب له دعوت ورکوم چې موږ سره خپل ښایسته او خوندور کلام شریک. شکریه جوړ کړو یو څو برګري مونږ خو بس پروګرام به ان شاء الله خوندوري تاسو به ټول خوښ هم شي هغه خبرې خو ځان کوم چې کوم ما کوله مولانا صاحب ته ما ولا کړی خو یو کلام درته وړاندې کوم وي ورځ شپې مې په دردونو کې تیریږي ورځ شپې مې په دردونو کې تیریږي یو ارمان د بل ارمان سره راځي او ته خو خلاص تانه ګرځي خبيغم ته خو خلاص تانه ګرځي خبيغم تا ته څه پته په ما چې څه تېرېږي او ای زما د رنځ طبیب خواله راشه ای زما د رنځ طبیب خواله راشه زما رنځ ستا په وصال باندې جوړېږي غور وکړه فکر وکړه بیا به ژاړې غور وکړه فکر وکړه بیا به ژاړې دا لحظه لحظه د وخت نه حسارېږي او زه خو هسې هم نیمګړی ژوندون ژاړم زه خو هسې هم نیمګړی ژوندون ژاړم مین شوی زړه هېڅکله نه صبرېږي او وچې شونډې ګرېوان سیرې مې ښه ګوري وچې شونډې ګرېوان سیرې مې ښه ګوري بې ضمیره شان انسان دی نه ترسېږي او ای سنګدله لږ احساس ځان کې پیدا کړه ای سنګدله لږ احساس ځان کې پیدا کړه شرطه ستا زړه به په چا نه مینېږي او ستا فراق کې لیونی سپېلنی ګرځي
ستا فراق کې لیونی سپېلنی ګرځي دا مومن د عربستان دی چې جړېږي ډېر ښه ډېر ښکلی کلام د ډاکټر عربستان مومن د ښایسته او خوندور کلام نه پس چې زه بل ملګري له دعوت ورکړمه یو څو شعره دي وایي که ځینې څوک وایي چې څه دي ژوند کې که ځینې څوک وایي چې څه دي ژوند کې څه لږ خواږه دي نور تراخه دي ژوند کې که ځینې څوک وایي چې څه دي ژوند کې څه لږ خواږه دي نور تراخه دي ژوند کې او دغه ژوندو ته یې ته مړي وایه دغه ژوندو ته یې ته مړي وایه هغه ژوندي دي چې کوم مړه دي ژوند کې او د وننکس هو رڼا کې وایم د وننکس هو رڼا کې وایم واړه زاړه واړه دي ژوند کې او حیواني تش بې ناطقه بوله حیواني تش بې ناطقه بوله چې څه یې څښه او څه خواړه دي ژوند کې حیواني تش بې ناطقه بوله چې څه یې څښه او څه خواړه دي ژوند کې او طالب چا نه هغو په کاڼو ویشتې طالب چا نه هغو په کاڼو ویشتې چې کړي چا سره یې ښه دي ژوند کې په دغه شعرونو باندې زموږ د مجلس ته ستړی راورسېد او ستړی راغی علي مومن شیر علي چې په علي مومن باندې مشهور دی هغه ته خواست کوم چې موږ سره خپل خوندور کلام شریک کړي علي مومن مننه زه یو ځل بیا د بلې ډیوې ډېره مننه کوم چې دوی دومره هلې ځلې کوي او دومره پښتو دپاره منډې وهي او د سنګر ادبي ټولنې مننه کوم چې موږ ته دعوت راکړو بلنې راکړو وړوکی شان غزل به ووایي مطلع ده چې خدای خبر دی چې وهلی کوم ازار یم خدای خبر دی چې وهلی کوم ازار یم چې په خپلو وینو سور لکه انار یم او مطلع ثاني ده چې په بمونو الوتلی یم تار یم خدایه څه د بد نصیبه خلکو خار یم او ګیر چاپیره د ایرو ډېرې بادیږي ګیر چاپیره د ایرو ډېرې بادیږي څه بې خونده تماشې کوم ایثار یم او طالب صاحب چې شعر دی د ګنبد چاودو ته غلي ګورم د ګنبد چاودو ته غلي ګورم شرمنده د بابا څلي ته بېسیار یم او مقطع ده چې علي پنګې د سرو سپینو را سره دي علي پنګې د سرو سپینو را سره دي چې نظر کې د هر دور د بادار مننه خجی د شیر علي د علي مومن د ښکلي او خوندور او مختصر کلام نه پس وی کنړۍ کې دي د کار دغه یو څو دي کنړۍ کې دي د کار دغه یو څو دي زیم تی او ریبار دغه یو څو دي کنړۍ کې دي د کار دغه یو څو دي زیم تی او ریبار دغه یو څو دي او دلته ګورو موږ د هر شق په برخه دلته ګورو موږ د هر شق په برخه ویر جړا او انتظار دغه یو څو دي او په تشبیه د جدت دروازه بنده په تشبیه د جدت دروازه بنده بس چنار او ګل او خار دغه یو څو دي په تشبیه د جدت دروازه بنده بس چنار او ګل او خار دغه یو څو دي او سپو روټو سپو اسکو کې بدل شو سپو روټو سپو اسکو کې بدل شو تماکو بنګ او کوکنار دغه یو څو دي سپو روټو سپو اسکو کې بدل شو تماکو بنګ او کوکنار دغه یو څو دي او که طالب ته د نیکه د خولې څه یاد دي که طالب ته د نیکه د خولې څه یاد دي قولبه یو جغ سسپار دغه یو څو دي په دغه شعرونو باندې صدر محفل زمون د دینن غونډې صدر فلسفي شاعر صوفي شاعر نذیر احمد تراب صاحب لا دعوت ورکوم چې موږ سره خپل کلام شریک کړي نذیر احمد تراب صاحب یو مختصر شانته غزل به پیش کوم وی ګل سره طوفانه د اوزو په سکرالی ګل سره طوفانه د اوزو په سکرالی ورېځې د باران د تورو غرو په سکرالی او ګل چې خوشبويي توره بورا د ته تخپه کړله
ګل چې خوشبويي توره بورا د ته تخپه کړله بیا د ګل دیدن له د اغزو په څوکو رالي او د بدو سترګو یو نظر چې د برداشت نه که د بدو سترګو یو نظر چې د برداشت نه که او ځکه د خولې د اننګو په څوکو رالي او تا توره تیاره کې خپل جذبات قابو نه کړلو تا توره تیاره کې خپل جذبات قابو نه کړلو وصلې پتنګه د لمبو په څوکو رالي او زار شم مجاهده حوصلو ته د سلام کوم زار شم مجاهده حوصلو ته د سلام کوم ته محاذي جنګ ته د چړو په څوکو رالي او تا کړي کږي د شهیدانو په مزار باندې تا کړي کږي د شهیدانو په مزار باندې بعد مخالفه د جانډو په څوکو رالي او راغله ډېر یادونه ما تراب په زړه کې ځای ورکړ راغله ډېر یادونه ما تراب په زړه کې ځای ورکړ اوښکې مې د سترګو د بڼو په څوکو رالي والسلام دو صدر محفل چې د موږ سره خپل کلام شریک په یو څو شعرونو باندې زه غواړم چې دې مشاعرې له اختتام ورکو ډاکټر صاحب خوښه دي ده چې ګام په ګامې د خندان راته ویر جوړوو چې ګام په ګامې د خندان ورته ویر جوړوو زړه مې په ساخر د عقل نه وزیر جوړوو چې ګام په ګامې د خندان ورته ویر جوړوو زړه مې په ساخر د عقل نه وزیر جوړوو او چې څه مې وو د دسته لاندې ما به هغه کول چې څه مې وو د دسته لاندې ما به هغه کول تقدیر مانه که نه مانه ما به تدبیر جوړاوه او هغه ودانه دنیا زه یې په نسکوره ناستوم هغه ودانه دنیا زه یې په نسکوره ناستوم رقیب د مخې ما د شانه یې تصویر جوړاوه او مونږ و داسې لکه څنګه چې اقبال او جنا مونږ و داسې لکه څنګه چې اقبال او جنا په چاو خوب لیده او چا به یې تعبیر جوړاوه مونږ و داسې لکه څنګه چې اقبال او جنا په چاو خوب لیده او چا به یې تعبیر جوړاوه او ما چې به کله هم او چرته ماتې نه خوړله ما چې به کله هم او چرته ماتې نه خوړله احساس استاز او له ضمیره به مې پیر جوړاوه او چې دوی لوزونه ماتېدل څه ګناه نه ګڼله چې دوی لوزونه ماتېدل څه ګناه نه ګڼله طالب ضرور به له تقریره یې تحریر جوړاوه په دغه شعرونو باندې زموږ دا ناسته نن دا د سنگر ادبي ټولنې مختصر اجلاس چې د کرونا له وجې نه د تعطل ښکار شوي څو میاشتې قضیې پکې راغلې وه دغه مختصر اجلاس چې کوم دی هغه سرته ورسېد انشاءالله زموږ د دې سنگر ادبي ټولنې دغه ادبي هلې ځلې دغه به جاري وي انشاءالله او دغه میاشتنۍ غونډې به دوام لري انشاءالله العزیز که ستاسو مرسته او ستاسو تعاون راسره رسو زه بیا په اخر کې چې زموږ څه دلته د میلمه په حیثیت باندې هغوی ګډون کړی دی راغلی دی ډاکټر ربستان مومن د هغوی ډېره شکریا ادا کوم د هغوی سره راغلی اسدالله هجران صاحب نور کم ملګري دلته راغلي دي د ټولو ډېره شکریا د زړه نه ادا کوم چې موږ له وخت راکړه د دوی قیمتي اوقات دي قیمتي لمحې دي هغې موږ له راکړې زموږ په نوم باندې کړي د سنگر ادبي ټولنې په نوم یې کړلي الله دې د دوی دغه سفر دغه بله ډیوه دغه ټیم دوی له ډېر خیر ورکړي او د دوی دغه کومه سعی چې ده کومه منډه ده د ادب د خدمت دپاره د شاعرانو دپاره دغې له دې الله نورم تقویه نورم چې کوم دی ترقي ورکړي والسلام